اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زما عزتمند و مشرانو کشرانو دوا سلام میں قبول کیا. خیال باچا تصور ما د باڑی اوسیدونکي حاجی زمان دا بریدو قبیله یو تکړه سړی یو نیک سړی داغه په مرګ باندې ما یو څو شعرونه لیکلي دي او د مصغر په خوښه باندې مې لیکلي دي او هغه په فرمایش ویمه چې حاجی زمان دا بریدو په خوره ژوند کړی دی. حاجی زمان دا بریدو په خوره ژوند کړی دی. حاجی زمان د پښتنو په خوره ژوند کړی دی. د خوار غریبو یتیمانو مسیحا یادېدو. د خوار غریبو یتیمانو مسیحا یادېدو. د کونډو رنډو مددگار په دې دنیا یادېدو. څوک ته هزار نشي ټول عمر په دې غم ویرېدو. څوک ته هزار نشي ټول عمر په دې غم ویرېدو. مخلص انسانو د میږي هزار نه هم ویرېدو. د خیر ښېګړې په هر کار کې خپل لاس کړی دی. د خیر ښېګړې په هر کار کې خپل لاس کړی دی. غربت ځپلو انسانانو یې احساس کړی دی. د دومره خو باوجود څوک شول مرګي ته تیار. د دومره خو باوجود څوک شول مرګي ته تیار. د دې نیکو باوجود څوک شول مرګي ته تیار. د مرګ خبر یې د ځنګل د اور په شان خور شو. د مرګ خبر یې د ځنګل د اور په شان خور شو. د غم خبر باندې زړه هر انسان خور شو. هغه د رب په ځمکه ژوند لکه ملنګ کړی و. هغه د رب په ځمکه ژوند لکه ملنګ کړی و. نه یې زړه بد یې کړی و او نه یې جنګ کړی و. د داسې مرګ قابل خو نه و د الله خوښه وه. د داسې مرګ قابل خو نه و د الله خوښه و. حاجي زمان چې مړ شي دا بله د چا خوښه وه. حاجي زمان دې بې ګناه مړ کو ظالمه خوار شي. رب دې هلاک که ته پانسي شي ته دې هم پدار شي. الله دې وبخي دعا ورته کوو حاجي زمان ته. او دا یو څو داسې ټاپې ورته ووایي چې داسې یو څو تنه پکار دي. داسې یو څو تنه پکار دي لکه زمان چې په باړه کلي کې ونه لاړې پناه شوې حاجي زمانه. ستا په مړانه پښتانه پهر کوي نه. د واګویو الله پاک دې ورله جنتونه ورکړي او الله دې د دوی برکتونه د دوی په بچو کېښ وکړي. یو جهان مننه.